بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن جمعه المبارک 15 د اپریل کال 2015 ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لومړی د څخه د مخه دا خبره باید وکړم چې تاسو سره ما وعده کړې و چې نن به زه په ژوندۍ بڼه باندې راځم او تاسو سره به خبرې کوم. زه خپل د طرف نه بالکل تیار او آماده وم. زما کومه ستونزه نه وه، خو تاسو معلومه چې افغانستان د ستونزو نه ډک دی، والته مشکلات ډیر زیات دي. صفت الله امید ورور د هغې ځینې ستونزې درلودلې چې نشو کولی نن هغه کنکشن او خپل ارتباط جوړ کړي او دا برنامه موږ سره مخکې ویسو. نو هغه وعده دا کړې ده چې سبا د شنبې ورځ کوشش به کوي چې دغه برنامه جوړه کړي. کله چې هغه آماده وي زه انشاءالله آماده یم چې تاسو خدمت ته راشم او تاسو سره د هغه زړه خواله او بنډار وکړم انشاءالله. نو همدا امید دی مده تاسو ورونه ذهناً آماده اوسئ، خپل پوښتنې دا تیارې کړئ چې زه په ژوندۍ بڼه راغلم. تاسو کولی شئ په هر نوع پوښتنې مسایلو باندې بحث وکړو، سیاسي وي، که د وطن وي، که داخلي وي، که منطقوي وي، که نړیوال وي، که د نړیوالو قوانینو اوسي او که د تاریخي لحاظ نه او که فرضاً په ځینو فلسفي مسایلو باندې په هر بخش کې تاسو کولی شئ چې انشاءالله خپل هغه حد او توان پورې پې رڼا واچوو. او که کوم مسایلو باندې زه نه پوهېدلم، پوښتنه مې نشو ځوابولی، تاسو نه به زه وخت اخلم، ځم ریسرچ به کوم، معلومات به راټولوم او بیرته به راځم، تاسو به هغه ستاسو ځواب به درکوم، ځکه دغه سلسله به زموږ تاسو سره په همدا رقم روانه وي. دا به نه وي چې فرضاً زه په یو څه نه پوهېږم او ما دقیق تاسو چې ولې ځواب دې رانه کړ. انسان کامل نه دی، انسان ناقص دی او کامل جمالات نه دی. نو کولی شم چې پوښتنه واخلم، لاړ شم، معلومات راټول کړم او بیرته ستاسو حضور ته راشم. راځم د لومړی د جهادي صفحې خبرونو ته چې نن بیا هم راسره راټول شوي دي او دا به زه تاسو سره شریک کړم. په 23 د اپریل ولایت لکي مروت ولسوالي د غزني خیلو د پیزو په سیمه کې مجاهدینو د پولیس پر قطار کمین وهه. د پولیس یو موټر په نښه شو، ټول سپاره پولیس پکې ووژل شول او ټپیان شول او موټر کاملا اور واخیسته او حریق شو او وسوځېده. په همدارنګې په 23 د اپریل مازدیګر بن ولایت بکاخیل ولسوالۍ زومیخیلو سیمه کې د پوځ په قرارګاه د دراسکوف حمله کې عسکر ووژل شو او امنیتي کمره ویجاړه کړلی شوه. همدارنګې په 23 د اپریل جنوبي وزیرستان د تیارزي په ولسوالۍ کې زیلخیل سیمه کې مجاهدینو د پوځ په داسې د غریزه سیمه کې محاصره کړل چې د غرمې نه تر ماښامه پورې دوی محاصره او مجاهدینو پې باندې ډزې کولې او په آخر کې کافي کسان د دوی مالي او ځاني تاوان ورته ورواړول شو. همدارنګې په 23 د اپریل د مردان ولایت کاټلینګ ولسوالۍ د بایزي تانې باندې د مجاهدینو برید وکړ چې یو پولیس پکې ووژل شو او بل پولیس پکې ټپي کړلی شو. همدارنګې 23 د اپریل ملکن ولایت یو پولیس افسر ونیول شو او وروسته بیرته خوشي کړلی شو او د هغه نه دا کلشینکوف یې ترېنه واخیستل شو. دا خوشي کول هم تاسو معلومه ده چې هغې ضمانت کوي چې موږ به بیا دوباره د مجاهدینو خلاف نه جنګېږو یا نه ودرېږو، بیا دوی خوشي کېږي. که چېرته غټ جرم یې نه وي، که جرم یې غټ وي، بیا محکمې ته ځي او محاکمه کېږي او اعدامېږي. خو دا څوک ورور چې افسر و دا خوشي کړلی شوی دی، صرف اسلحه یې خپله سپارلې ده. همدارنګې په 24 د اپریل باجوړ ولایت ناوګۍ ولسوالۍ مجاهدینو د پوځ پر قطار باندې ماین چاودنه وکړه. 3 عسکر وژل شوي دي او نور مرګوني ټپیان شوي دي. همدارنګې په 24 د اپریل مازدیګر 4 بجې شمالي وزیرستان د دوسلې ولسوالۍ اسدخیلو سیمه کې د پوځ پر شینکي پوستې باندې د راسکوف پیکا او درنو وسلو حمله وشوله. ګڼ شمېر عسکر ټپي شوي دي او څارونکې غټه کامره چې دلته په سیمه باندې نصب کړل شوې هغه له منځه وړل شوې ده. همدارنګې په 24 د اپریل ټانک ولایت د خاص ټانک ولسوالۍ شادیخیلو سیمې اوسیدونکی اف سی عسکر محمد بشیر د بهرام خان زوی مجاهدینو ته تسلیم شو. مجاهدینو پس د هغه نه هغې ته د ژوند ازادي ورکړله په د ټکل سره چې دا به دوباره د اردو پاکستان په حکومت سره به همکاري او کار نه کوي. همدارنګې په 24 د اپریل جنوبي وزیرستان بدر ولسوالۍ مانتوي سیمه کې یو عسکر د دراسکوف په مټ باندې له منځه یوړل شو. دا و جهادي څپې
خبرونه. اوس راځم ستاسو پوښتنو ته او ځینې تبصرو پیشنهادات ته. د پیشنهاداتو په هکله حسن علي ورور پیشنهاد کړی چې خپل د برنامو نه خپل برخې جلا کړه او نشر کړه. دا کار چون ډیر وخت نیسي خلک برنامې نشي اورېدلی. ورونو دا زه کوم کار تاسو ته کوم دغه دې ته زما ته وخت ډیر کمی، زه دې مسایلو ته وخت ما سره نشته چې زه برنامې واخلم او هغه لنډې کوم تاسو ته. یعنې دومره انسان باید تیارخورم نه اوسي. زه هغې چې ته وخت نه لرم. تاسو داسې وکړئ چې که تاسو ډیر نشئ اورېدلی، که تاسو د هر ملمه خبرې غواړئ واورئ، تاسو کولی شئ د خبرې ملمه واورئ، بل ملمه چې راځي هغه تیر کړئ، بل ملمه واورئ بیا هغه تیر کړئ. نو دا رقم ته تاسو وخت نه بیا چې قیچي کې تاسو په اسانه تیرولی شي. بله خبره دا ده چې دا کار ما پخوا کوه، قیچي کول به مې دا مې اچول. زما خپل دې ته علیحده یو چینل پکار دی او علیحده چینل کې په هغې کې ماته خپل په کلیپونو ماته ستونزه جوړېدله چې ماته به دا دغه کېده چې دا فلاني ګروپ خپل نشر کړی، در هر مرکې به زما وي خو نورو ګروپونو به هغه شریکې کړې وي او دغه یوټیوب به ماته ویلي چې ته دا د خپل په ګروپ کې نشي نشرولی. نو بیا ما هغه بالکل هغه خپل هغه چینل مې ختم کړ په دې باندې چې ما خپل هغه برنامې نور اغېزې کې وانه چولې او نه مې نور لنډې کړلې. عمومي خلکو ته اچوم، هغې خپلې ګوري. زه دغه خپلې برنامې خصوصي کوم، تلویزیوني برنامې مې نه شریکوم. دویمه دغه دا ده چې که د رامین اورور V7H والا ویلي که امارت اسلامي په رسمیت وپېژندل شي د ډیورند کرښې موضوع به بین المللي دادګاه ته یا محکمې ته به ویوړل شي. هند او د عربي ممالک په دې مسله کې کولی شي مرسته وکړي او په رسمیت وپېژني، لکه د کریمیا او د یوکراین مسلې. بالکل که اسلامي امارت له خیره په رسمیت وپېژندل شي، زه خو فکر کوم چاته د دې قضیې اوس د محکمې وړلو ته ضرورت نشي چې 10 کاله نور موږ په محاکمو کې دې سره وډزېږو. دی همدا اوس هم په پاکستان کې دی وضع خرابه ده، مملکت ته ځي خواته مخامخ دی. د هغې نه چې موږ نړیوال محکمې ته په جنګ ته ځو، دغه د پاکستان چې خپله خلک دي د دې سره مرسته وشي او دغه نظام ختم شي، خپله به لوی افغانستان جوړ شي. ضرورت دې ته نشته چې موږ د دې لپاره په نړیوال لوی جنګ ته، ځکه دا ډېر مصرف هم لري او ډېر وخت هم نیسي او دې کې په حساب تاریخي اسناد او استدلال دا مسله ده. یعنی بالاخره افغانستان قضیه وړي. که چیرته پاکستان تجزیه نشو، بیا موږ کولی شو چې سترې محکمې ته، نړیوالې محکمې ته دا موضوع ویسو او هلته په دې باندې بحث وشي. درېیمه پوښتنه د فرید مندوزي ورور ده که هغه هم د پاکستان متعلق کې لیکلي که پاکستان ټوټې شي، ګوادر د امریکا او چین لاس ته ورشي، بلوچستان خاوره به افغانستان سره شي، نو امریکا ولې مستقیم آزاد په بلوچستان نه اعلانوي تر څو خاوره د یو بفر زون په تور کارت نه واخلي، د ایران، افغانستان او یمن په باندې کنټرول کړي؟ نو خبره دا ده وروره چې که چېرته پاکستان ټوټې کېږي، دا په دې باندې د افغانستان سره باید یو ځای شي چې دغه د دواړو ډلو بیعت د افغانستان سره دی او د امریکې اوس په خیالات لږ بدل شوي دي. پخوا په دې فکر کې دا د افغانستان خاوره د افغانستان سره وي، خو اوس دغه ستاسو خبره د هغې په ذهن کې هم ګرځېدلې ده چې بلوچستان به ځان ته د پښتونستان سره یو ځای یو بفرزون مملکت جوړ کړي. په دې متعلق خبرې روانې دي، سیاسینو دغه دي، کوم ځایونو کې دوستان په دې کې مصروف دي، موږ سره خبرې کوو. نو زموږ کوشش دا دی چې د بفر زون یې نه کړي او افغانستان سره الحاق کړي او په ګوادر کې د خپل برخه واخلي، هلته کښتۍ ودرېږي. دا به د ټولو ته بهتره وي. که چېرته دا دوی ځان ته بفر زون کې جنګ په سیمه کې نه ختمېږي، په 100-200 کاله نور لپاره پښتانه بلوچ به په همدې سیمه کې جنګېږي د بیا د افغانستان د الحاق لپاره. نو زه فکر کوم دا ځلې واک د BBLA TTP او د پښتون غورځنګ لاس کې دی او دوی به د ټول د لر او بر یو افغان اواز اوچت کړی دی او دا اواز به انشاءالله د امریکا او چین د چا زور پرې نه رسېږي، دا افغانستان به لوی جوړېږي. راځمه د یاسین علي ورور، یاسین عیان ورور پوښتنې ته چې بله ورځ یې کړې وه، پرون مې ځواب نه ورکړی، نو نن ورته دغه کوم. د دې نظر دا دی وایي چې یو قوي ایران د افغانستان لپاره همیش خطر دی او دا د افغانستان کې د پښتنو حکومت نه غواړي. اوس چې ایران مصروف دی په شرق الاوسط کې او د فشار لاندې دی، نو ولې موږ او تاسې د امریکا سره او د اسرائیل سره
دغه لفظ د دوی ډېر خطرناک دی. معلومیږي دا ځوان په دې موضوعاتو عقیدوي موضوعاتو باندې لکه چې اعتبار نه لري او دغه دی ځکه چې د اسرائیل لفظ دلته دوی غلط استعمال کړی. موږ به هرګز د ایران په مقابل کې د هر اسلامي نړۍ مقابل کې د اسرائیل سره به هیڅکله لاس یو نه کړو. نو دغه اشتباه د عیان ورور ده. هیله ده چې دا ډېر روښانه ځوان هم دی، همیش خبرې منطقي دلیل ډېر ښیي، مګر نن نه پوهېږم دلته ولې دا خبر کړ چې د ایران د وهلو لپاره باید موږ د امریکا او د اسرائیل سره لاس یو کړو. د امریکا خبره تر یو حده منطقي ده، هغه کېږي او چون امریکا د نړیوال قدرت دی، او بل دا دی چې عیسویان دي او د عیسویانو سره په ټول د 1400 کالو کې د مسلمانانو په اروپا کې، په امریکا کې او په اسیا او په همدغه کې یو مراوده شته دی، خو د اسرائیل یهودو سره د مسلمان جوړه په دنې کېږي چې دا زموږ تاسو قبلې اولې وهلې ده، مسلمانان وژني، یهود د ظلم او بربریت یا کروسید قصه چې تاسو داستان ولولئ. نو دغه اوس چې دا تیر یو کال کې د غزې فلسطین سره څه کړي، د دنه بعد د هغې سره چې هر مسلمان لاس یو کوي د هغې په ایمان کې به شک وي. نو دا خبره دوی کړې ده چې د امریکا سره لاس یو کړو او ایران تضعیفه شي تر څو زموږ حکومت قوي شي. که دا کار ونه کړو، ایران که د دې جنګ نه وځي او خپل قوي شي او خپل اتوم جوړ کړي، نو دا به بیا د تاجکستان او نور ملکونو سره شي. او د اشاره کړې ده چې زموږ په وطن کې داخل کې لکه پخوا چې د هزاره ورونه دینه ایرانیانو غلط استفاده کوله، نو د دې ډول نه به استفاده وکړي او افغانستان کې به بیا حرج و مرج راولي. خبره دا ده چې هغه وخت و زمان چې کله بیا دوی څه کوي هغې ته، خو فعلي زمان کې موږ نشو کولی چې د ایران په مقابل کې دغه وکړو ودرېږو، لپاره دی چې زموږ پاکستان سره اوضاع خرابه ده. یوازینۍ لاره د اکمالاتو د افغانستان د ایران نه ده. که موږ په ځان باندې دا لاره وتړله، په خپل هم ځان په اقتصادي او خوراکي دغه کې راولو، تنګناکې راولو، چې دا د عقلا او منطقا صحیح کار نه دی. نو د ده لپاره د ایران په مقابل کې د خطر خو تنها د ایران نه دی، د چین هم په آینده کې خطر موجود دی. بیا دوباره د هر مملکت چې قوي شي، همدا اوس پاکستان ستا د سر دښمن دی. نو دا خو دښمني ده. د ده لپاره صرف ښه کار دا دی چې موږ په نظامي توګه باندې په دغه میعاد کې ځان دومره قوي کړو چې ایران، پاکستان، هیڅ مملکت موږ ته په کږه ونه شي کتلی انشاءالله. او امریکای سره روابط بالکل صحیح خبره ده، هغې سره روابط ساتل پکار دي او د دوه طرفه احترام په اساس باندې د هغې راتګ افغانستان کې همکاري دا اړینه ده. خو د ایران په مقابل کې د اسرائیل سره دا کاملا یو غلط نظر دی. دا فکر کوم چې دا ځوان معلومات په دې هکله نه لري او هیله کوم ترې چې د په تاریخ د اسلام باندې لاړ شي، به وګوري په د 1500 کالو کې د یهودانو دغه کې احادیث د پیغمبر د خدای د یهودو په هکله وګوري، ځکه چې دا حتی د خدای تعالی دا مردود کړي دي. دا یهودان په دې مردود کړي دي چې د الله د قهر چیرته د الله د قوانینو خلاف ودرېږي، او دې ته همدې لپاره الله دغه کړی دی چې که تاسو دغه نه دی به در په دره ګرځي. که د اوس امریکا د دې د سر نه لاس واخلي او په میډل ایست کې امریکا په خپله راشي، اسرائیل بیا در په دره کېږي په تاریخ کې، ځکه الله تعالی دا دغه کړی چې دی به یا د الله مزي ته ځان تړي او یا به د نړۍ لوی قوت ده. نړۍ لوی قوت امریکا ده، اوس فعلا دوی پې ژوندي دي. که امریکا ته لاس واخلي دا ختمېږي. نو د اسرائیل سره زموږ هېڅ کوم داسې کوم دا نشته دی، په هېڅ صورت نشته دی. او هر اسلامي نړۍ چې د اسرائیل سره روابط لري، ګورئ د الله عذابونه پې دغه دي او خپل په بدبختیو کې اخته دي، او دا ممالک به هم ختمېږي چې څوک د اسرائیل سره همکاري لري. هیله ده چې برنامه وګورئ او خوښه کې تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.